شکل او صورت لري د نر خو جامې سرې غوندي دا ساره د ګیرې زنانه څوک ته او څه کوي. درمنو مینوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنو. رفت افریدا یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلو ملګرو لکه څنګه تاسو پاته دو چې د ادب د پوره زیار کوو کوشش کوو. نو نن موږ سره یو تکړه یو ښه شاعر یو ښه لیکوال ښاغلی جاوید اجم افریدی صاحب مېلمه دی. نو ټول نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې اجم افریدي صاحب لار کلی. ډېره مننه رفت صاحب، تاسو پاڼې ټول ټیم چې مونږ لا وخت راکړو او مونږ مېلمانه کړو. ډېره مننه د تاسو هم مننه کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت وکړو. اجم افریدی صاحب هسې خو بلا ملګري پیژني خو داسې ملګري وي چې تاسو یې شخصیت سره بیا اشنا نه یي. نو ټول نه مخکې د ملګرو سره خپله لنډه شان پېژنګل وکړه. ډېره مننه رفت صاحب، نوما مې جاوید او تخلص مې اجم دی او پریدي کوم کمرخیل سره تعلق لرم. بوړا کې پاتې شوی یم، اوس چراټ کې اوسېږم. ډېره لا ډېر مختصر انداز سره تاسو خپل تعریف وکړو. اجم افریدی صاحب د موږ د مرکې د روایتو مطابق د موږ سره یو کلام شریک کړه، بیا بیا تپوسونه هم دی نه کړه. ډېره مننه رفت صاحب، غزل مطلع دا وایي چې دا زه چېرته خوړلی نه یم نورو بلاګانو. دا زه چېرته خوړلی نه یم نورو بلاګانو، خوړلی یم د تورو سترګو تورو بلاګانو. شعر ده چې دا سلا او پسه دې رانه ښکلی یار جدا کړو. دا سلا او پسه دې رانه ښکلی یار جدا کړو، رقیبه خدای دې مات ګوټ کړه په تورو بلاګانو. ډېره مننه. زمونږ د چم د ټولو نه شریف کس لیونی شو، زمونږ د چم د ټولو نه شریف کس لیونی شو، جنت کور ورته وران کړلو انګورو بلاګانو. ډېره مننه. او ما هم د خیال ټالونو کې د خوند جوټې شروع کړې، ما هم د خیال ټالونو کې د خوند جوټې شروع کړې، چې زلفو له ټال ورکړلو سرتورو بلاګانو. او شعر دی چې حیا او د غیرت پړونه لار ترې په هوا شو، حیا او د غیرت پړونه لار ترې په هوا شو، دنیا یې ډېره نه کړله غمخورو بلاګانو. او نادانې دي د بل چا ځکه زړونه خوړې نه شي، نادانې دي د بل چا ځکه زړونه خوړې نه شي، خپل زړونه ځان ته وخوړل کمزورو بلاګانو. او غزل مقطع د وایي چې اجمه ګیله څه وکړم له نورو بلاګانو، اجمه ګیله څه وکړم له نورو بلاګانو، د زړه راله خوړلې په زړه پورو بلاګانو. واه ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ترې خوند اخیستی، ځکه چې یو ښکلی کلام یې موږ سره شریک کړو. اجم افریدی صاحب د تاسو کتاب چاپ دی یا نه چاپ یا آینده مو څه سوچ دی ملګرو سره خپل معلومات شریک؟ ډېره مننه رفت صاحب، تاسو کتابه پوښتنه وکړه. کتاب مې انشاءالله ازغل په نوم روان دی او په قریب وخت کې به تاسو مو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو لوستونو لارو شي. ډېره مننه. الله رو کړي چې تاسو کتاب موږ تر لوستونو پورې او د ملګرو تر لوستونو پورې روشي. اجم افریدی صاحب ډېرې پوښتنې نه کوم، یو بل کلام هم د موږ د ملګرو سره شریک کړه چې ملګري دې مستفید شي. ډېره مننه رفت صاحب، غزل مطلع دا وایي چې دا د چا د مینې مستانه څوک ته او څه کوي، دا د چا د مینې مستانه څوک ته او څه کوي، او دا د ښار د حسن پر ځانه څوک ته او څه کوي. ډېره مننه. او شعر دی چې چم کې د چا څه ده چې زمونږ کره راغلې ده، چم کې د چا څه ده چې زمونږ کره راغلې ده، او دا د غټو سترګو مېلمنه څوک ته او څه کوي. او دا چې په قدم قدم غورځېږي راپاسېږي بیا، دا چې په قدم قدم غورځېږي راپاسېږي بیا، دا په دواړو سترګو نبینا څوک ته او څه کوي. او شعر دی چې شکل او صورت لري د نر خو جامې سرې غوندې، شکل او صورت لري د نر خو جامې سرې غوندي، دا ساره د ګیرې زنانه څوک ته او څه کوي. ډېره مننه.
غزل مقطع دا وی چې چرته کې اوسېږي او د کوم ځای دی جاوید اجم چرته کې اوسېږي چرته کې اوسېږي او د کوم ځای دی جاوید اجم نوم یې د هر ځای کې ترانه څوک دی او څه کوي. واه ډېر الله ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به خوان اغستی پښتنې ډېرې نه کوو ځکه چې ملګري پښتنې نه خوښوي نو اجم افریدی صاحب یو بل کلام هم په موږ روپیرز وکړه. ډیره مننه رفت صاحب. غزل مطلع دا وی چې دواړه مې له نمه سترګې ډکې دي دواړه مې له نمه سترګې ډکې دي تا پسې صنمه سترګې ډکې دي او شپه او ورځ په تا پسې جړېږمه شپه او ورځ په تا پسې جړېږمه ښې زما د غمه سترګې ډکې دي او لون مې شو په اوښکو تر لمن ګریوان لون مې شو په اوښکو تر لمن ګریوان چاته به یې وړمه سترګې ډکې دي او خیر دی که د سترګو مې پناه یې ته خیر دی که د سترګو مې پناه یې ته او زړه کې دې ساتمه سترګې ډکې دي او زه غریب په کار او مزدورۍ پسې زه غریب په کار او مزدورۍ پسې او بیا د کلي زما سترګې ډکې دي. او غزل مقطع دا وی چې خلکو ته بانه کړم د تنور لوګي خلکو ته بانه کړم د تنور لوګي تا پسې اجمه سترګې ډکې دي. ډېر الله ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به خوان اغستی یو تر بله کلامونه خو ملګري به مستفید شوي خو زه یم چې په اخري کې یو بل کلام هم د موږ سره شریک اجم افریدی صاحب یو بل کلام هم د موږ سره شریک. مننه رفت صاحب. غزل مطلع دا وی چې د ستا د غمه راله خوب نه راځي د ستا د غمه راله خوب نه راځي واوره صنمه راله خوب نه راځي. او شعر ده چې خوبونه کیږي په بېغمه زړونو خوبونه کیږي په بېغمه زړونو نه یم بېغمه راله خوب نه راځي او د یار په خوا خاطر کې هم نه یمه د یار په خوا خاطر کې هم نه یمه زه پسې مرمه راله خوب نه راځي. او شعر دی چې نور دی د مینې محبت نه اشنا نور دی د مینې محبت نه اشنا زړه صبرومه راله خوب نه راځي. او غزل مقطع دی چې یار مې په خط کې راته داسې لیکي یار مې په خط کې راته داسې لیکي راشه جمع راله خوب نه راځي. واه ډېر الله ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به خوان اغستی. په آخر کې د نه غوړم اجازات د اجم افریدي صاحب هم مننه کوو چې موږ له وخت وکړو د مظهر افریدي صاحب هم مننه کوو د کیمرامین عزت افریدي سره د نه غوړم اجازات. الله په امان والسلام.